السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو زه په دغه لوړه څوکه ولاړ یم. دا به تاسو ته د خټو یو ډیرې معلومیږي، خو ولې دا اصلا کې ډېر تاریخي قدامت لري. دغه ځای چې تاسو وینئ ګوره چار چاپېره، ولې دا ځای چې دی په د حویلۍ منځ کې دا ځای څه پورته دی او داسې هوار ځای دی که نه. د خاورې ته چې زه ګورم دا خاور هم داسې معلومیږي چې د باندې ډېر غټ کار شوی دی. اصلا کې دا د کونړ پشت کلی دی او په پشت کلي کې کونړ ولایت سرکاڼو ولسوالۍ پشت کلی دی او پشت کلي کې تاسو دا تاریخي قلعه وګورئ. دا د سید محمود پاچا قلعه ده. سید محمود پاچا تقریبا 1803 نه تر 1806 اتیا پورې کونړ کې ملک و. د کونړ ټول واک د ده لاس کې و. په هغه زمانه کې ده ته طبعا د هغه وخت کې ملکي و، دا شی داسې رواج یې درلوده چې د ملک په کور کې به هغه سره مزدوران پراته وو، هغه سره به کاریګر وو. خو کېدای شي دې خبرې چې تاسو اشنا یې چې د سید محمود پاچا سره ځینې مشهور لټان پراته وو. لټان دا چې دومره سوس به وو چې هغې به حتی خپلې جامې نه شو بدلولی. ځینې کیسې به دلته دې ځای کې د دې کوم مسیحیان دي هغې نه واورېدلې، وایي چې چا ورته ویلي وو چې وا سړیه دا لټان د چار چاپېره پراته دي، هېڅ کار نه دی. ده کې ډېرو خلکو ځانونه په دې لټانو کې والي او ته ورته ډوډۍ ورکوې، هغې ته خرڅ خوراک ورکوې. وایي نو څنګه به یې معلوم کړو؟ که مشاور ورته ویلي چې چل وکړه چې دا ټول په دې تخت کښېنه او چار چاپېره یې اور بل کړه، او که څوک د دې اور نه وتښتېدل خو هغه لټ نه دی په ټګۍ کې ځان وهلی، او که څوک پاتې شو بیا حقیقي لټان همدا دي. وایي دا اور چې بل کړی خو ځینې لټانو کې چا ځان وهلی و هغې خو وتښتېدل. بیا یو سوچ اخر کې پاتې و، دا یو لټ هغه کړ چې دا هله اور وسوځولو که نه، اور ګل کړي. بل لټ ورته وویل چې زما لپاره یو اواز وکړه چې وسوځېدم. نو دا ډېره مشهوره قصه ده. دې دیوالونو ته چې زه ګورم فکر وکړه چې دا 400 یا 300 یا 500 کاله مخکې دا دیوالونه په دغونه اندازه کې جوړ شوي دي. دومره کار به دې دیوالو کې شوي. حتی دلته ما واورېدل چې دې خټو په جوړولو کې فیلانو د حیواناتو څخه کار اخیستل شوی چې هغه ده پخه کې دا خټه. دومره لوړ هغه د دیوالونه دي او ګورم څه تخریب شوي هم دي. بیا هم چې ګورې فکر کوې نو سور د دې دیوال 1.5 متر 2 متر ته رسېږي. خواني خل ډېر تکړه خلکو که هغه هر لحاظ وي. نو دلته اوس دا دیوالونه په ړنګېدو دي. واقعا سړی فکر وکړي ډېر داسې دلته سړی راشي یو سوچ فکر وکړي بلې دنیا ته سړی ځي. نو اوس موږ او ستاسو د نفوذ د زیاتوالي د وجې نه هغه د غلاګانو یا مثال هغه حجم هم وړوکی شوی دی. او دلته چې زه راغلم دې کور کې تقریبا پاچا صاحب لاندې ولاړ ده. په لاندې ښکته ورځو پاچا صاحب مرغان خو ماشاءالله ډېر دي. څو کوره پکې اوسېږي اوس خو تقریبا دې کې کډوال اوسېږي، هغه خلک چې مهاجر دي. نو 8 کوره پکې اوسېږي، یعنې ګنجایش خو د ډېرو کورونو دی. تاسو خپله تاسو خو له مسیحیانو کې راځئ، نو څه سیستم به برابر شو خپله پکې اوسېدلی یا دا دیوالونه بېرته؟ نو انشاءالله موږ د اطلاعات و فرهنګ ریاست سره تماس کې او غواړو چې دا د تاریخي اثارو په توګه باندې پاتې شي، ځکه دا سید محمود پاچا صاحب پاچاهي کړې ده او دا شاهي قلعه ده. نو چونکې شاهي قلعه دا یو تاریخ لري، نو د تاریخ په توګه باندې موږ نه غواړو چې په دې کې نور آبادي وکړو. هماغه زړه آبادي کې هماغه زړه آبادي اوس خو آبادي هم پکې پاچا صاحب نه ښکاري. تاسو وینئ دیوالونه ټول په ړنګېدو دي. دا منځ دیوال وګوره، فرض که دا هغه وګورو موږ او تاسو څه ورته وایي تخت یې که نه، او تاسو به دا تخت منځ را لوټ کړی چې پکې ښخ دی پاچا صاحب. زیاتره هغه خلک چې هغه تجربه لري په هغه ماهرین چې هغه د تاریخي اثارو په پیدا کولو کې تجربه لري، نو هغوی هم دا پیژندنې کړې ده چې یاره شاید دلته د سید محمود پاچا د وختو یو څه لرغوني اثار پاتې دي. خیر په هر صورت تاریخي اثار زموږ ستاسو د تاریخ هغه دنیا ته ښکاره کوي زموږ ملک څومره قدامت لري. او تاریخ خو د یو ملک فرض که دی بدن یا د روح هغه لري، د ملا تیر دی او د یو ملک په پېژندګلو کې نړیوالو مهم رول لري. نو الله دې وکړي چې ځینې چارواکي چې وس رسېږي او امکان یې وي
دغه دیوالونه بیرته آباد کړي یو نو فکر کوم د هغه لپاره هم ښه ځای دی د تفریح لپاره خلک شي که نه خصوصا سیلانیانو ته ښه ځای دی چون دا ساحه ډېره شنه ده پشت ساحه ډېر ښایسته اوبه لري ځمکې موارې دي او خیر په هر صورت د بیا رغېدو په هیله پاچا صاحب مننه موږ ته هم وخت راکړه تاسو نه مننه ویډیو سره خپره کوئ خصوصا مسافرو کونړیانو وروڼه دا ځای چې د دې ځای څوک دا به خوند ورکړي معلومه خبر ده زموږ صفحه درسره خوښه کړئ اخر کې به زه یوه خبره وکړم زما د یوټیوب چینل اول خوښ کې د پاچا صاحب خبره دی مننه الماس اخي نه مننه کوو د ټولو دوستانو نه همیشه چې د کابل نه راغلي دي دلته موږ ته مینه راکړې ده او زموږ سره ذهن بدل شوی چونکې الماس ورور ډېر مینهناک انسان دی خاصه به ویډیوګانې کتلې دي زیاتره چې زه کله داسې سوچ او فکر کې شم او فیسبوک ګورم الماس اخي ویډیو مخې له راشي نو زما هغه ټول ډپریشن د منځه لاړ شي پاچا صاحب مننه ستاسو حسن نظر دی او پاچا صاحب میلمستیا کې نو ساری نه لري ډېر پیلمرغان هم لري الله مو راوله ډېر مننه سلام علیکم